د چینای پټه وسله د نور احمد اکل حسین جادويي توپچونه د ډوني په مشوره ځلیږي. IPL کې د منډو تاریخي طوفان 215 او 209 هدفونه تعقیب شوه. او ډارونکې پیښه دنګیډي په روغتون کې. د چینای سوپر کینګ لپاره دا ځل یو نوی قوت را څرګند شوی چې هغه د سپین توپچوونکو خطرناکه جوړه ده. نور احمد چې په تیرو درې لوبو کې بې ویکټې پاتې شوی و، د ډوني له یوې ساده مشورې وروسته بیرته خپل رنګ ته راګرځېدلی. ډوني ورته ویلي و چې خپل دودیز لیګ بریک باندې باور ولره او توپ لږ ورو غورځوه چې تر څو ښه تاو او ټیټوالی پیدا کړي. همدا بدلون بس و چې نور په راتلونکې لوبه کې 3 د 21 منډو په بدل کې واخیستې او سیالي د خپل لوبډلې په ګټه واړوله. بل لور ته اکل حسین هم په یوې نوې راڅرګند شوي او د ممبۍ پر وړاندې په زړه پورې لوبه کې توپچونه وکړه او څلور لوبغاړي یوازې د 18 منډو په بدل کې وسوځول چې د سیالي لوبډلې تعقیب یې ټکنی کړ. دواړو سپینرانو یوازې دقت او مهارت وښود، بلکې د ویکټ اخیستو وروسته یې ځانګړې منځنه د مینوالو پام ځان ته راوړولی چې دوی خپل مخونه په لاس پټوي او دا اوس یو نوی رواج ګرځېدلی دی. په IPL په زړه پورې سیالیو کې داسې ورځ تېره شوه چې ریکارډونه یو پر بل پسې مات شوه. پنجاب کینګز د 215 سر هدف تعقیب کړ او ډیلي کیپیټلز ته یې په 6 ویکټو ماته ورکړه په داسې حال کې چې لا 9 توپونه پاتې وو. سره له دې چې کل راهول د نه ماتېدونکي 150 منډو تاریخي پاڼۍ ولوبوله، خو د پر بهس میران سینګ 8.4 یو بیا نسوځېدلی او د پیل چټک برید ټول حسابونه وړول. یوازې په ځواک لوبه کې 114 منډې جوړې شوې او سیالي اسانه کړه. بل لور ته حیدرآباد هم 209 منډو هدف په بریالي توګه باندې تعقیب کړه او راجستان رایلز ته د 5 ویکټو توپیر سره ماته ورکړه. که څه هم وایي سوریا وانشي په یوازې 30 توپونو 103 منډې جوړې کړې، خو دا سیلیزه بې ګټې پاتې شوه. په ځواب کې شنکشان 4 او ابهیشیک شرما د 50 منډو په مټ خپله لوبه خپله کړه او هدف یې د 13.3 اورونو په لوبولو سره پوره کړ. دې ورځ وښوده چې اوسنی کرکټ یوازې د منډو لوبه ده، که څومره هم ستر هدف یې ماتېدلی شي او هره سیلیزه هم د بریا ضمانت نشي کولی. د ډیلي کیپیټلز چټک توپچوونکی دنګیډي له یوې ویرونکې پیښې څو ساعته وروسته له روغتونه رخصت شو او دا خبر د مینوالو لپاره د هوساینې سبب شو. دنګیډي د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې د کیچ نیولو پر مهال سخت ولوېده او د سر او غاړې برخه یې په ځمکه ولګېده. دا پیښه د لوبې په 3مه اوور کې رامنځته شوه او لوبه تر 10 دقیقو پورې ودرېده چې وروسته نوموړی په بیړه روغتون ته یوړل شو. خو د خوښۍ خبر دا دی چې ډاکټرانو د هغه حالت باثباته وباله او څو ساعته وروسته بیرته رخصت شو او اوس د لوبډلې هوټل ته ستون شوی او د ډاکټرانو تر څار لاندې دی. دنګیډي سږکال د خپلې لوبډلې مهم توپچوونکی و چې په 7 لوبو کې 7 ویکټې اخیستې دي او د هغه نشتون د توپچونې په برخه کې ډېر محسوس شو چې په ځانګړي ډول هغه سیالۍ کې چې 215 ستر هدف هم مات شوی دی. دغه پیښې یو ځل بیا ښیي چې کرکټ که څه هم جذابه لوبه ده، خو خطرونه هم لري او د لوبغاړو